طالبانو توحید دوه قسمه ده، یو توحید د عبودیت، یو توحید د ربوبیت. د دې خبره باندې طالبانو لږ را سره متوجه سئ. توحید د ربوبیت هغه توحید ته وایي طالبانو چې خالقیت او د ربوبیت توحید، دا هغه توحید ده چې الله په پیدا کولو د کائناتو کې د ټولې دنیا پیدا کوونکی یو بلې، دې ته کوم توحید وایي؟ د ربوبیت او د خالقیت. خبره را سره واورئ طالبانو، مهمه ده که نه؟ ټوله دنیا چا پیدا کړې؟ یو رب. د ټولې دنیا خالق څوک ده؟ یو رب. دې ته توحید د چا وایي؟ د ربوبیت توحید او د خالقیت توحید. یو طالبانو توحید د عبودیت او د الوهیت ده. توحید د عبودیت او د الوهیت دا د طالبانو چې ته د الله په عبادت کې د یو الله عبادت وکړي، یعنی د نورو عبادت ونه کې د یو الله عبادت وکړي، دا توحید د چا ده؟ ګورئ، توحید د ربوبیت د مکی مشرکانو منه. د مکی مشرکان ول که نه ول؟ دوی مشرکان په توحید د خالقیت او د ربوبیت کې ول که د عبودیت او د الوهیت کې ول؟ الوهیت کې. قرآن څه وایي؟ ولئن سألتهم، که ته پوښتنه وکړې د مکې مشرکانو نه، من خلق السماوات والارض، مځکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ لیقولن الله، دوی به ووایي مځکه او اسمانونه الله پیدا کړي. د مکې مشرکانو توحید درلود. کم توحید؟ د ربوبیت او د خالقیت. منې کې نه منې؟ دا هندو سره، د هندوانو سیکانو سره تاسې مخ سئ. موږ وایو دوی مشرکان دي. طالبانو نه دي مشرکان، په یو توحید کې مشرکان دي، په یو توحید کې نه. توحید د خالقیت او د ربوبیت دوی مني. هندو سره مخ سئ، هغوی وایي الله اسمان پیدا، ځکه او دنیا موږ انسانان ټول الله پیدا کړي. په چا کې اختلاف نسته، د ربوبیت او خالقیت کې اختلاف نه ده طالبانو. دنیا چا پیدا کړي د مکې مشرکانو؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بیا نو عبادت ولې د بوت کوي؟ په عبودیت او په عبادت کې بیا د چا شروع کړي؟ بیا مو شرک کړی په عبادت. نو چې خالق یو ده، توحید د خالقیت منئ، خو د همغه خالق راځئ څوک هم وکړو، عبادت هم وکړو. اوس پوه شولئ؟ اوس تاسې د ما خبرې ته غوږ ونیسئ طالبانو، خو لږ ډېر به را سره متوجه کېږي. الله دې نه کوي چې وابیان نه سئ. طالبانو الله انبیاء توحید د خالقیت ته رالیږلي دي او که توحید د عبودیت ته؟ مازې به خبر نه راکوئ، ښه فکر وکئ بیا ما ته ووایي. الله پاک انبیاء ته رالیږلي د توحید د عبودیت دپاره یې رالیږلي که توحید د خالقیت او د ربوبیت دپاره؟ ولې د خالقیت دپاره؟ ضرورت نشته ورته. خالقیت خو تیار څوک مني؟ الله ډېر حکیم ذات ته طالبانو. هغه شی چې خصم یې مني، د مکې مشرکان یې مني توحید، نو هغې اثبات ته بیا څه ضرورت ته طالبانو؟ قرآن او انبیاء الله د کوم توحید ته رالیږلي؟ د عبودیت دپاره. خالقیت دپاره یې ولې نه دي رالیږلي؟ ضرورت نشته. دا منئ؟ ومو منل چې الله انبیاء د توحید د عبودیت دپاره رالیږلي، مني چې دوی الله دنیا پیدا کړي، خو ورته وایي چې د همغه الله راځئ عبادت هم وکړو. بوت پرېږدئ، غوا پرېږدئ، اور پرېږدئ، لمر پرېږدئ، شرق پرېږدئ، شرق داسې مه کوئ. صحیح شو؟ اوس طالبانو علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه د یو کتاب جوړ کړی ده، داسې ښه نومیږي الدرر العقل والنقل. 8 جلدونو کې کتاب ده. د کتاب کې او علامه بالعز په شرح د عقیده الطحاویه کې لیکلي. موږ شرقایت کې یوه خبر کوو طالبانو، خو ګورئ ما سره خو خبره ومنله طالبانو، اوس به بیا ما سره دا بره خبره منئ، ځکه تاسې راته ویلي چې داسې ده. انبیاء الله کوم توحید ته رالیږلي؟ تاسې وایئ، ښه ووایئ، خپله وایئ، ما خو نه دي درته ویلي که نه؟ چې توحید د عبودیت ته رالیږلي، ځکه بل خو تیار مني. مکې مشرکان خو بل مني، دا بل نه مني، د عبودیت نه مني. اوس ورته ګوره شرقایت کې مونږ وایو لو کان فیهما آلهة الا الله، که په مځکه او اسمان کې دوه خالقان وای، یوه ویلې زید پیدا کوم، بل ویلې عمر پیدا کوم، لفسدتا. مونږ چې په شرقایت کې په دې آیات باندې
برهان تمانع ورته وایو توحید ثابتو کم توحید پې ثابتو په دې آیات مونږ سره قید کې کم توحید پې ثابتو نو تا خو ویلې قرآن خو الله د عبودیت دپاره رالیږلی ولې بیا دې آیات باندې هلته ته سره قید کې څوک ثابتوي خالقیت خو د مکې مشرکان مني که نه لو کان فیهما موږ ګوره سره قید کې داسې وي دې ته برهان تمانع وایي که نه طالبانو لو کان فیهما که په مځکو اسمان کې دوه خالقان زید پیدا کوم بلې مړ کوم فساد به راغلی نو فساد خو نشته ده نو خو دې نه معلومیږي چې خالق هم یو ده نه طالبانو دې کې بېل هغه د مکې مشرکانو ویلي لئن سألتهم من خلق السماوات والارض توحید د عبودیت ته رالیږل سوی که د خالقیت ته نو طالبانو علامه بالعز وی داسې ترجمه وکړه دا برهان تمانع په دې نه ده ثابت لو کان فیهما آلهة که په مځکه او اسمان کې ډېر معبودان وای خالقان مه وایه که مځکه او اسمان کې ډېر معبودان وای لفسدتا فساد به په دنیا کې راغلی او فساد راځي نن چې دنیا کې فساد راغلی علت دا د معبودان ډېر دي که چیرته ټول انسانان راجیک سي دي او الله عبادتو کی نه به نصرانیت موجود سي نه یهودیت نه مشرکیت او نه نور ادیان چې دا ټول راجیک سي د یو معبود عبادتو کی په یو معبود باندې راجیک سي توحید د عبودیتو کی فساد به په دنیا کې ورک سي خو کله چې په مځکه د الله کې ډیر معبودان پیدا سی فساد په مځکه کې راځي نن مځکه کې فساد شته که نشته ده ټوله دنیا په جنګونو باندې اخته ده علت دا د معبودان ډیر سوي که نه بالعز وی طالبانو وي دا باندې برهان تمانع مه ثابتوه چې ته خالقیت ته هغه خو د توحید هغې ته ضرورت نشته معبودان چې ډیر سي طالبانو خلک یې پیرداران سي څوک د عیسی علیه السلام څوک د عزیر علیه السلام څوک د بوت څوک د غوا بس ملت ټوټه سو چې ملت ټوټه سو فساد رامنځته کېږي ټکر کوي که نه دوی خپل منځ کې سره وهل کوي نو کم توحید په دې آیات ثابت که قرآن کم توحید ته نازل ده نو ته یې داسې ترجمه وکړه لو کان فیهما آلهة معبودان سخته خبره یې کړې طالبانو چې خوند به درکوي که به یې نه درکوي که یې درکوي که یې نه درکوي طالبانو ما خپله منلې علمي خبره ده یا صاحبی السجن اما احدکما یودی تاسې فیسقي ربه خمرا تعبیر یې تا ویلې چې انګورو نه اوبه راباسم د هغې تعبیر دا ده ته به بېرته خپلې وظیفې ته ځې و اما الاخر څه ده فیسلب هغه به په دار کېږي فتأکل الطیر په دار به ځوړندي مرغان به یې له سره هغه خوري قضی الامر الذي فيه تستفتیان